السلام علیکم ملګرو. منظور پښتون احتجاج وکړ په اسلام آباد کې د فوج خلاف ډېرې نارې وویلې او موږ پښتانه ډېر سخت خوشحاله شو چې زموږ یو مشر شته دی، خو دا رانګ نمبر دی. پویه کوم په دلیل او دلایل سره کنځلو نه مخکې زما دا خبره په غور سره واورئ او سوچ پرې وکړئ، بیا وروسته کمنټس کوئ. منظور پښتون په هغه وخت کې لانچ شو کله چې د اشرف غني بابا حکومت و، او اشرف غني بابا او د هغې چې کوم مهم کسان و هغه نه د پاکستان حکومت څخه خبرو ته تیار وو، بلکې پاکستان حکومت هغه خپل دشمن ګڼلو. دلته دیو لانچ کړه، دیو به د افغانستان زنده‌باد نارې والې، د پاک فوج خلاف به یې چغې والې. نو د هغه ځای نه چې څومره جاسوسي وه، خبرې وې، دا به دلته کېدې او دا به راتلو، بیا به یې دیو تاورولې. کله چې د اشرف غني بابا حکومت ختم شو، د افغانستان چغې هم ختمه کړې. بیا چې کله عمران خان حکومت ختم شو، د پی ډي ایم حکومت راغی، علي وزیر محسن داوړ هغوله ښه باقاعده ووټونه ورکړه. 14 میاشتې منظور لالا مکمل خاموش. پی ډي ایم حکومت د پښتنو سره او د پښتنو وزیرانو سره کم ظلمونه وکړو، ملک کم حد ته ورسو، منظور لالا مکمل خاموش. خو چې کله د عمران خان خلاف کریک ډاون شروع شو، هغه وزیران ونیولی شو، د هغه ورکران ونیولی شو، نو دوی لانچ کړه چې راشي اسلام آباد ته. د فوج خلاف نارې مو وهئ، ځکه دا خو دوستانه میاشت دی که نه، په ګپ شپ کې خو سړی یو بل ته څه نه وایي. نور تاسو نه وزیر اعلی نه وزیر اعظم جوړېږئ، نه داسې مین کورسۍ شته چې تاسو به دا امپلیمنټ کوئ او په خلکو باندې به دا لکه مطلب هسې یو نارې دي، کورسۍ مرسۍ خو له ورکوئ نه. نو په دې باندې به نه خو څه کولی شي، او بل بار دنیا ته به دا یو میسج لاړ شي چې دا عمران خان خو دروغ وایي چې موږ یې ونیولو، زموږ کسان یې ونیول، دا خو دهشتګردو ځکه پټ دي. ګنې منظور پښتون راغی اسلام آباد ته، زموږ خلاف نارې ویو، موږ ورته هېڅ هم ونه ویل. ولې دا خو د ازادي رای حق دی هر سړي ته، دا خو جمهوریت دی. دویمه خبره، که منظور لالا په حقه وی، نو دا به اوس یا په جیل کې وی او یا به شهید وي. څنګه؟ کله چې نواز شریف نه مخکې به د بېنظیرې خبره وکړو، بېنظیره خلاف شوه، چېرته ده؟ شهیده شو. کله چې نواز شریف خلاف شو، چېرته دی؟ حکومت ختم شو او په لندن کې اوس هم ناسته دی، راتلی نه شي. کله چې عمران خان خلاف شو، چېرته دی؟ په جیل کې دی. یو کس یې بار ښکاره کېدی شي، څوک یې جنډه شي راغستی، د خلکو د کورونو نه په 14 اګست د تحریک انصاف جنډې کوزې کړي دي. نو ته داسې تکړه چې ته د فوج خلاف یې او ته په اسلام آباد کې نارې وې او جلسې او جلوسونه دې کې. د الله خاطر وکړئ پښتنو، صرف او صرف ستاسو خیرخوا عمران خان دی. د هغه په ځای د بل چا انتخاب ونه کوئ، د هغه په ځای په بل چا پسې روان نه شئ، ټول رانګ نمبر دی. سوچ پرې وکئ. د افغانستان نن د ازادۍ ورځ هغو ته مبارک شي. د هغو دپاره دغه طالبان او اشرف غني بابا بهتر دی، زمونږ دپاره عمران خان بهتر دی. الله یې زمونږ پښتنو حامي او ناصر شي. خو دا څه چې روان دي که نه، ټول غداران دي. الله دې رحم وکړي.